ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غویانو ولا ته وای چې دا سسره دي چې ته پکې غواغه د سر امن غواړم ارس کول شم ول وای بچا وې دې دربار کې تا نه مخ کې څوک وې زما پلار وې هغه نه مخ کې وې نکمه وې اوس پکې څوک دی وې زم وې تا نه بعد وې شاید کزوی مې وې بکې نه پاتې وې وې صاحب خپنشي سره ویم دیتا چې زاړه مسافر تلار شي او نوی ولا راشي نکد لاړو پلار دی راغو پلار دی لاړو تراله تبم تنن سبا کې لار شي بل به ولا راشي ته څنګه وای چې دا د بادشاہ دربار چې دا سره نه دی دا سره دی اوهو با دربار بند کړي کور تلاړو چې کور تلاړو سګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پراته ده لخته راواغسته چې دا وینځه د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملاسته د خپل ملک یو ګوري په کومه کرسۍ چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډه وای یا په کم ځایغه کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خو دلار شي په هغه دی کینی چې په ټکی خاورو للیږي کنه دی کی بني لخته راواغستو د بادشاہ نشه خو لومغه سي په سر کېده یو څو لخته وینځه واله اچرا پاسې د نو ډېر و جړل بیا و خندل خایو خندل د دلاسونی وچه او خود جړل زکه چې ما وهل نو داودی خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کو نه پردم دینه چال دینی ویل وې صاحب ام خندل زکا چې د ډېرې مودې نه مې دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ پکې پروتي چې د دې مذهب څنګه نو هغه مزه مې واغستا اړه مې خوشحال شو نو زکه مې وخند ول داودی جړل ولی ویلو مې جړل زکا چې ما یو لس ملټه په دې پالنګ کې تیر کړو نو ما خودم را لخته و خوړې خدای چې څوک شپورس پکې پروتي چا به څومره لخته عزیزان بادشاہ وی افو والله رښتیا دی بادشاہي پرېخو روان شو یو بالغ ته یو کټوره ځان سره واغست پلار روان دی یو سړی د ولی په غاړه ناشته او داسې په لپه وبس کی دوی چې الګا دا کټوره سره ګرځم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي اهم غرزول مخکې چلاړو ونی لاندې یو سړی پروت دی دا څنګه سر لاندې کړي دا پروت و قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړي دی بالغ ته مور لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخه د باغ خدمت کوا ونو لو بور کوا دا او زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ دی خدمت به کولو تنخواه به غستاو روټای به خوړه یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغلی د ته ورشانار راوړه لک خواګه غوندې وګور چانار راوړه تراو ولک خواګه وګوره وې سکا ورته وې صاحب بډان دې زکه تراو چې تا ماته د سکلو حکم نو کړي نو کزه به اجازه تستا دا نارو سکم نو ما د پاره به حرام شي ناجیز بشي وته زما به اجازه ته انارم نه سکوي نه هغه ستا تنخواه یو په دوه کړه هغه ول د باغ چابيانې ورکې وزستانه او کری نکو وی چې ولی وی اوس درته پته ولګی چې دا ایماندار دی نو لګلیاز به می ساتي کار برا باندې نه کې نو چې کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام وي کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام وي لا بیت الله شریف لرګي به چرته راټول ک په کوسو کې په غرونو کې به خرڅ ک روپیا تانه به پیدا کې د 2-3 ورځو قجوره او ستوان به په واغسته وخت به په تیرولو د بیت الله طواف
سحر ټیم دی د لګیا د طواف کوي او یو زلمه الک د غم طواف کوي چغي وای لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللهم لبیک دیم لګیا دی زلمه پاس د بیت الله د پاس نا आवाज شو چې لا لبیک مو لبیک لبیک ستا आवाज مې نه دی خو ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه غبراوش چې یا الله داسور ازلمینه تپوس کوي چې لا لبیک आवाज مې واورېدو چې دا ما ته ویلې شو کتا تا ازلمی ورته لو کاکا جان لسکالو شو چې د دې کور نتاوي گما زویم چې لبیک پاس نه راته आवाज کیږي چې لا لبیک نو ابراهیم ابن ادهم ورته وی چې بچیا چې د کور مالک درته وی چې لا لبیک لبیک چې مواسطه आवाज مې نه ده خوښ نو زکنه نو ظلمه ورته وی چې کاکا خبره دی خو کړه زم دا ویم چې لار شم زکه چې لس کال وشو چې د دې کور مالک مې نه پریدي خو پدې مې پوي ک چې لار شم نو کم در تلار شم چرته لار شم دایول او راول دو ساته وتا دو سلور غنټې کې چې د جنازه تیارې ده زرګونه اولیاء او بزرگان د زمانه په جنازه ولاړ او ټول به یو आवाज وای چې خدای ته دا لفظ ډیر خوښ شو چې لار شم نو کم در تلار عزیزان والله العظیم کنه بل درشتا